زموږ ویډیو خاص کر د بالغ افرادو لپاره وي. د دې لپاره کو تاسو د فیملی سره نو دا ویډیو مګوره یا هند فری استعمال کې. سلامونه احترامات مې قبول کړئ ګرانو دوستانو. د نمخ کې مونږ تاسو ته د احتلام هغه سټیجونه وی چې کوم وخت کې بدی بیماری کوم وخت کې بدی نارملی بیا متاستا پدې باندې هم وی چې چاته احتلام بار بار کیږي داغه د لپاره دوی چې دې ته صرف میاش کې درې سلور پیره احتلام کیږي. خو بیا هغه دوی مونږ چرته روان ویډیو کې به وایو هغه کسان چې هغه ته احتلام ډیر زیات شوی او هغه ته کمزوري پیدا شوی لکه د ملا درد د خپو دردونه کاهلی سستی سترګې توریدل پسر باندې در راتل چکر راتل د دې د پاره د طاقت دوی استعمالول پکاروي. نو تاسو به دا سوکه چې پنسار دکان ته بلار شي الته بزان رواله سنگاړه 5 توله او موسلی سپید هم 5 توله او مصری هم 5 توله درې وانه به هم وزن رواله دا به خ پودر کې او کې بیگ دی سار ماخام په نهار مو د روټه نمخ کې د پیو سره بدا استعمالوي. دې سره به جسم انتهایی چست و چابک شي کاهلی سستی دملا د خو دردونه دا به هم ختم شي سر چکر به هم ختم شي او منی به دې سره ټینګ شي او ډیر جوړېدل به شروع شي.